ما ته ډېر خلک ټېلیفون کوي یاره جي پریشانې دي د زوی دا د لور دا دادي زه ورته وایم چې دا د خدای غضب هم کیدی شي نو که څه ګناه کوې توبه وباسه پریشانی دا د بچی دا د ښځې دا د وجود دا کاروبار کې برکت نشته پیسې ګټو برکت نشته کاروبار ولاړ دی هېڅ مصیبت نه پوهېږو چې څه چل دی زه ورته وایم چې لاول خو وګورئ که ګناه کوې توبه وباسئ ما تاسو ته ویلو چې که سړی د بلډ پریشر ګولۍ خوري او پرهیز ونه کړي نو ګولۍ فایده نه ورکوي نو که ته ډېر عبادتونه هم کوې ډېر عبادتونه خو چې ته پرهیز ونه کړې ورسره د ګناه نه تا له به څه فایده درکوي گناہ نہ ته پرهیز نه کې حرام خورو مونږ ټول تو خطرناکه بیماری ده حرام خوري هر سړی لګیا دی په حرام خورۍ کې سر ډوب کړی دی چا پردې پټې نیولې دی په حرام خورۍ باندې خوري څوک پردې پوله وایي په حرام خورۍ لګیا ده خوري څوک لګیا دی او په دکاندارۍ کې 1 نمبر په ځای 2 نمبر خرڅوي حجونه هم پکې کوي او زه وی نیک سړی مو صدقې هم کوم دا ګناه شو وایي چې دا شی دی د چین مال د جاپان په مال ولې خرڅوي صفا وایي چې دا د چین نه مې راوړی دی دغه شی دی خپله حلاله ګټه ولې حرامې مردارې او څوک پیو کې اوبه څوک غوړو ډالډه کې شیزونه چې یو سوچتې جوړوي څوک یو دی څوک بل دی څوک سودا خرڅوي لاندې یو شان بره بل شان دی دا ټوله ګناه ده دا ټوله حرام خوري ده نو چې ته وایې زما دکان کې برکت نشته ته حرام خوري ختمه که لږه باندې صبر وکړه په هغه لږه کې به دله خدای ډېر لوی برکت واچوي ته وایې زما پیسه کې برکت نشته پیسه کې برکت نه راشي بجلی ته یې 4 کونډې اچولي دي حرامه نه ده د قربانۍ غوښه دې ټوله په حرام ونه خوړه 15 کونډې دې اچولي دي او په هره کوټه کې دې اے سي لګولی څومره تاوان دی حکومت له ورکړه خلکو له یې څونه تاوان ورکړه ستا د لاسه بجلي بند دی لوډ شیډینګ دی بجلو والا هم زیاتې کوي موږ دا نه وایو هم زیاتې کوي بې ځایه بیلونه په بیلونه زیات رالیږل ریډینګ نه اخیستل او زیات ریډینګ راغېستل دا موږ نه وایو چې ګنې هغه هم فرشتې دي یا لړمین میټر نه کتل او داسې ریډینګ راغېستل دا هم ظلم دی دا هم زیاتې دی یا د نورو هغه په یو پسې راویشتل دا هم زیاتې دی دا هم ظلم دی خو موږ هم ورسره ظلم کوو که موږ هم یو کور 15 او 6 کونډې اچولې دي چې په حرامه حلاله دې ځان له حرامه کړه تهجد کوم او په هغې ګرمې لا اوس څه کې تهجد کوم یې سړي ځان ته په حرامه بجلی لګولی دی اوس څه کې برکت نه راشي قربانی مې وکړه او ثواب مې وګټو غوښه بیا په لیټر پخې او چې 200 شي 300 بیا به دا قیمت دی او 400 دا قیمت به یو پسې 40 زره او 15 او 13 زره بل لادي چاپلار به ورته مزدورکار خېټه او ځان له وګټي 1500 روپۍ دیاړي وګټي ښځه ناجوړه د بچي ناجوړه دي مور پلار ناجوړه د هغې علاج وکړي او که 10 زره او 15 زره بل ورکړي پښتانه وایي وی څه جرن دروان او څه دانې لګوي کونډې اچو ګناه بالکل ناروا حرامه بجلی که څوک ګیس په غلاس ودی حرام بالکل ګناه ته به ګناه وایو او حکومت زیاتې کوي بجلو والا زیاتې کوي نو هغې ته به زیاتې وایي دې حرامو ته خلک جوړ کړ زما وروڼو پرهیز به کې سره دا قانون دی پردي مال ته به سترګې نه خړی عباد وایي نشته دې ته به سترګې نه خړی د الله نه به په زړه کې یره ساتې نو برکت به پیدا شي نو ټولو نه زیات تکالیف په دنیا کې په پیغمبرانو بیا ثم الامثل چې کوم الله ته نږدې هغه باندې به تکلیف زیات راځي نو یې برکت نشته نو زه ورته وایم چې اول حرامو نه توبه وباسه حلال کوه او که د هغې د پاسه ته وایې زه خو حلال هم کوم حرام نه کوم زه خو لمونځونه هم کوم نفل تهجد هم کوم زه خو نیکي هم کوم د چا ظلم نه دردوم مخلوق ته ضرر مخلوق پیسې هم نه وهم نو بیا ورته زه وایم چې خیر دی ته خدای ته ډېر نږدې او چې الله ته څومره نږدې وي نو په هغه پریشانۍ راځي خیر د هغې به زه یو مثال درکړمه کومه کپړه چې مضبوطه وي هومره این دی نو دا به ایندلو سره صفا کېږي او کومه کپړه چې نری وي او بیکاري نو که یو معمولي غوندې زور دې ورکړه نو ترمې لاړه شي ختمه شي نو د نیک سړي انسان د کلکې جامې دی هغه له چې څونه زورونه ورکوې نو ورکوه ښه صفا به راوځي په هغه تکلیفونه به راځي دی به صبر کوي لکه ابراهیم علیه السلام چې صبر
یونس علیہ السلام د کوي ګیړه د کب ګیړه کې او ایوب علیہ السلام په خپل بیماری صبر وکړ الله اجر ورکړي نو دا بنوي که د ګناه د وجې مصیبت دی خو ګناه پرېږده او که ته ګناه نه کې نو ځان ته ابراهیم علیه السلام را مخکې کا تکلیف په نیک او بیا چې څومره نیک دی دا خو هلکه ډېر نیکي کوي بیا هم ناجوړه دی نو پیغمبر وایي دا تکلیف به راځي دې سره به ګناه ختمېږي او که ګناه یې نه درجه الله